السلام علیکم ملګرو او زنانو د جماعت د مخکې جومات ته لاړه او کاري صاحب شته او که نشته نو یو مسالو ته مخې ته راغلی وه نو که د ویډیو مکمل وګورئ او تاسو ته پته د روژې میاشت ده او داسې مسالې مخې ته ډېرې راځي او زنانه د ملا صاحب ته څه ویل راځي د ملا صاحب واورئ او مخکې ملګرو سره یې شیر کړئ. روژه کې مال یو زنانه راغله ماله چې راغله نو اواز یې وکړ کاري صاحب جومات کې دی ما ماشوم ته ویل ورته ووایه او جومات کې دی نو ما ماشوم ته ویل ته ورپسې ورشه ورته ووایه چې څه وې زه ورسره نه میلاوېږم ماشوم چې ورغی ښځې ورته ویل وی قاري صاحب ته ووایه خیر دی چې په خپله باندې راشه زما د سره کار دی بل ځای نه راغلې وه لرې نه راغلې وه زه ښځې ته د جومات مخې له ورغلم ورته ودرېدلم ما ورته ویل مورې څه خبره ده هغې د سر نه لوپټه کته کړه دا ځای داسې سري دی نو ما ته یې وښودو ما ته ویل کاري صاحب زما دا سر ګوري ما ورته ویل وی دا مات دی ما ورته ویل بلکل دا مات دی وی دا چا مات کړی وی دا زه پرون روژه ماتې کې د اذان نه 10 منټه مخکې چې اذان ته 10 منټه پاتې وو زما زوی کور ته راغی ما ورته یوه خبره وکړه هغه زوی مې راپاڅېدو هغه زوی ما باندې ګزار وکړو زما دا سر دا دی مات دی وی ما پرون روژه ماتې قاري صاحب والله د وینو سره کړی دی زما په مخ وینې را روانې وې هلته اذان شروع دی ما ټوله ورځ د الله دپاره روژه نیولې وه ما ټوله ورځ خوله بنده کړې وه ما ټوله ورځ خوراک څښاک بند کړی و خو ما چې روژه ماتې کوو نو زما سر نه وینې را روانې وې ما هغه روژه ماتې هقسې کړې خو د دې نه د تعجب خبره دا ده د دې نه د حیرانتیا خبره دا ده هغه مور ما ته په جواب کې وی قاري صاحب دې له نه یم راغلی چې زما بچي ته به دعاوې وکړه دې له نه یم راغلی چې زما بچي پسې بل څه ووایه دې له راغلی ما له تعویض وکړه چې زما دا بچي الله دینداره کړي دې دپاره راغلی یم چې ما له تعویض وکړه چې الله دا بچی سم کړي الله اکبر زه یم د مور مینې ته حیران شومه الله د مور د عزت ته حیران شومه چې بچي پې سر مات کړی دی وینې ورنه روانې دي بچی پې سر مات کو د روژه ماتې په ټیم کې خو د دې مور سره غم دی چې بچی څنګه دینداره جوړ شي د دې مور سره غم دا دی چې دا بچی څنګه سم جوړ شي هغه مور چې کله دا بچي واړی که نه نو دا بچي ټول په مور باندې ورپنډي په پلار باندې ورپنډي خو چې کله دا بچی زلمی شي خو چې کله دا بچی په خپله د ګټې وټې شو بیا چې کله دا بچي بیلیږي پلار وایي زه د چا سره یم مور وی زه د چا سره غاړه شمه هغه مور چې تا ته شپې شوګیر کړې هغه مور چې تا ته ټوله شپه ناسته وه هغه مور چې ستا یې 2.5 کاله بېدبي دي معافي ګندګي پاکه کړه ستا په ژړا یې وژړل ستا په خندا یې وخندل تا سره هر قسمه تکلیف برداشت کو نن هغه مور دومره مظلومه ده چې ستا خپل کور خپل بچي خو مور هلته ناسته ده بېدره مور هلته ناسته ده دومره څوک نشته دی چې هغه مور راونیسي او د سینې سره جوخته کړي چې مورې زه خو ستا اولاد یم زه خو تا نه پیدا یم سختې تا تېرې کړې وې پلاره زه خو تا نه پیدا یم سختې تا تېرې کړې وې ګرمي تا تېره کړه یخني تا تېره کړه مسافري تا تېره کړه پردۍ خبرې تا برداشت کړې د خانانو ملکانو خبرو تا برداشت کړې ما له د پیزار راوړو زه دې داسې راغټ کړم لکه سړی چې په باغ کې ګل راغټوي نن چې بچی زلمی دی د پلار د اوښکو قیمت نشته د مور د اوښکو قیمت نشته د مور د ژړا قیمت نشته د مور د سر د لوپټې غم نشته د مور په تن باندې د جامو غم نشته د پلار په خپو د پیزار غم نشته دی د پلار په سر د ټوپۍ غم نشته دی پلار سره په جب کې 10 روپۍ د غم خادۍ دپاره نشته دی او دوی مور پلار